دا جګړه ستا د موبایل، کمپیوټر او وای فای سره پیلیږي، چیرته چې یو کلیک، یو کود او یو ویروس کولی شي یو هیواد ولړزوي. موږ یوه داسې زمانه کې یو چې لوی قدرتونه د یو فایل تر شا پټې جګړې کوي. دا سایبري جګړه ده، چیرته چې د جنگ وسلې، کیبورډ او کوډونه دي، او ښایي ته هم د ناپوهۍ په حالت کې د دې جګړې یوه موخه وګرځي. په دې ویډیو کې راځو په سایبري جګړې باندې خبرې کوو چې سایبري جګړه څه شی دی، څوک یې پر مخ وړي او څنګه یې باید پر وړاندې مبارزه وکړو. له موږ سره پاتې شي. یو وخت جګړې په توپ، ټانک او ټوپک سره پیژندل کېدې، خو نن سبا جګړه همدلته ده، زموږ د موبایل، کمپیوټر او انټرنیټي شبکې تر شا. دا د وسلو نه بلکې د کوډونو، کلیکونو او کیبورډونو جګړه ده. دا سایبري جګړه ده، خاموشه، پټه خو خورا ویجاړونکې. سایبري جګړه څه ته وایي؟ سایبري جګړه هغه ډیجیټلي جګړه ده چې د دولتونو، استخباراتو، هیکرو ډلو یا مجرمانو ترمنځ ترسره کیږي. دا جګړه فزیکي نه ښکاري، خو د فزیکي جګړو په څیر خطرناکه او ځینې وخت تر هغه هم ډیره بدتره وي. دا جګړه کولی شي د یو هیواد اقتصاد فلج کړي، نظامی رازونه یې افشا کړي، حتی د روغتیا او بریښنا سیستمونه یې بند کړي. دا جګړه څنګه روانه ده؟ تصور وکړه چې یوه شپه ناوخته په یو هیواد کې د بریښنا ټول سیستمونه بند شي، روغتونونه له فعالیته ولویږي، هوایي ټرافیک ګډوډ شي او خلک نه پوهیږي چې څه روان دي. هیڅ بم نه دی چاودلی، خو هر څه درېدلی دي. دا د سایبري برید پایله ده. ولس، دولتونه او هیکران څوک په دې جګړه کې دي؟ په دې جګړه کې برخوال یوازې پوځونه نه دي. دولتونه لکه امریکا، روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا خپل ځانګړي سایبري ځواکونه لري، او له بل خوا هیکرې ډلې لکه انونیموس، لیزرز ګروپ او APT 28 هم دا جګړه پر مخ وړي. ځینې د حکومتونو لپاره کار کوي، ځینې د پیسو، شهرت یا سیاسي موخو لپاره. مشهورې سایبري جګړې کله چې کوډونو نړۍ ولړزوله. سټکس نیټ دا ویروس و، د ایران د یورانیمو غني کولو فابریکې یې ویجاړې کړي. ویل کېږي چې امریکا او اسرائیلو جوړ کړی و. دا لومړی ځل و چې یو کمپیوټري ویروس فزیکي زیان ورساوه. ون کیری په 2019 کال کې یو رینسم ویر برید و. زیات هیوادونه یې وځپل، کمپیوټرونه بند، روغتونونه فلج او بانکونه درېدلي وو. سولر وینډز اټاک، روسي هکرانو د امریکا لسګونه ادارې حتی د دفاع وزارت ته لاسرسی پیدا کړ. دا جګړې ولې خطرناکه دي؟ سایبري جګړې دا توان لري چې یو هیواد بې برېښنا کړي، د بانکونو او روغتونونو سیستمونه بند کړي، د میلیونونو خلکو معلومات افشا کړي، حتی یو هیواد له باثباتۍ وغورځوي. بې جګړې څنګه مبارزه ورسره وشي؟ د دې جګړې لپاره ټانک نه بلکې فکر، امنیت او ټکنالوژي ته اړتیا ده. د سایبري امنیت ټیمونه باید وروزل شي، د خلکو د معلوماتي شعور لوړول، د نړیوالو قوانینو جوړول، د قوي سافټویرونو، فایروالونو او انټي ویروسونو کارول. له موږ سره مرسته کولی شي ترڅو د سایبري بریدونو پر وړاندې مبارزه وکړو. سایبري جګړه خاموشه ده، خو د هر چا ژوند اغیزمن کولی شي. موږ ټول د عام وګړي نه تر دولتونو پورې باید پوه شو چې اوسنی میدان د ذهنونو، معلوماتو او کوډونو دی. هر څوک باید خپلې ډیجیټلي دروازې وتړي، ځکه چې د جګړې لوری زموږ د سکرین تر شا ناست دی.